سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې تل زیرو نیوز سلرفش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست یو نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې دیرشمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. شبنم وزریم او تاسې تل زیرو نیوز سلرفش څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت له لوري کابل کې د هند سفارت پرانیستل کېدو هرکلی. سهیل شاهین کابل کې د هند سفارت پرانیستو هرکلی کړی دی. کابل ته د خلیلزاد سفر. متقي او خلیلزاد د دواړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. او په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سرپرست د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې له مرستیال سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. سهیل شاهین کابل کې د هند سفارت پرانیستو هرکلی کړی. په قطر کې د اسلامي امارت سفیر او د نړیوالو رسنیو ویاند سهیل شاهین د هند ورځپاڼې ته په یوه بیان کې ویلي د هند دا پریکړه چې په کابل کې د خپل تخنیکي ماموریت کچه لوړوله او سفارت اعلان کړ هرکلی کوي. نوموړي ویلي چې د هند دا اقدام به د سیمه ییزې سولې په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. شاهین زیاته کړې چې دا یو پر ځای او مناسب ګام دی چې د دواړخیزو اړیکو د عادي کولو، د باور رامنځته کولو، سوداګرۍ او همکاریو د پراخولو او همداراز د سیمې د سولې لپاره د رغنده رول لوبولو سبب ګرځي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان او هند ترمنځ ښې او رغنده دواړخیزه اړیکې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د هند بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سفارت کچې ته د خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ له لوړولو خبر ورکړ. متقي او خلیلزاد د دواړخیزه اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلي. خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غیر رسمي ناسته کې د افغانستان او متحده ایالاتونو د دواړخیزه اړیکو د پراختیا پر لارو چارو هر اړخیزه خبرې کړې دي. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سرپرست د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې له مرستیال سره لیدلي. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې له مرستیال الماس بوکالیف سره لیدنه کې پر یو لړ سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ګډو موضوعاتو خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه او په دې برخه کې پرمختګ د دواړو هیوادونو د امنیت او ولسي هوساینې لپاره اغیزمن ګام بلل شوی دی. بل لور الماس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل په موخه د مذاکراتو او اوربند په عملي کېدو خوښي څرګنده کړې. نوموړي د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړې ده. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي سمیر کابولوف سره لیدلي. په مسکو کې د اسلامي امارت سفارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د سیمې پر مهمو موضوعاتو، د افغان کارګرو د راوړلو پر میکانیزم او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د ګډو پروژو د چټک پلي کېدو او متقابل تعامل په پیاوړتیا ټینګار شوی. او وروستی خبر هم ده چې په قطر کې د اسلامي امارت سفارت لومړي سکرټر د یاد هیواد د مجلس شورا غونډې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی. په قطر کې د اسلامي امارت د سفارت لومړي سکرټر روحاني غیاسي د سفارت په استازولۍ د کوربه هیواد د مجلس شورا د دوهمې تقنیني دورې د لومړۍ غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی. غونډه د قطر هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني په وینا پرانیستل شوې چې د کوربه هیواد د بیلابیلو ادارو د لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ د بهرنیو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم پکې ګډون کړی وو. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.